عبدالسلام ضیف په دیني مدرسو بریدونه بې باوري نوره هم ډیروي. د سولې فعال او پخوانی افغان ډیپلومات ملا عبدالسلام ضیف د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د دولتي عسکرو لخوا پر یوې دیني مدرسې برید او د 10 تنو حافظانو د شهادت پیښه غندلې او دا کار په هیواد کې د بې باورۍ د واټن زیاتېدو لامل بللی. مولا عبدالسلام ضیف دا څرګندونې په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او په لاس تړلې توګه د مدرسې د تنکیو زده کوونکو بې رحمانه شهادت پر ښوونیز ډګر برید او دردونکی انځور بللی. نوموړي په اوسني حساس وخت کې له علما کرامو او دیني مدارسو دا ډول چلند د دې لامل بللی چې د هیواد حالت نور هم منفي لور ته بوځي او د بې باورۍ واټن زیاتوي. مولا عبدالسلام ضیف د دې پیښې د غندلو ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې او دې ته ورته بریدونو څخه د په جدي توګه مخنیوی وشي. تېره شپه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ په ټټنګ سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د سپر 1 قطعې لخوا شپني عملیاتو په ترڅ کې د یو ډاکټر یو کلیوال او د مدرسې د استاد په ګډون د قرآن کریم 10 تنه حافظان شهیدان شوي او د مدرسې ودانۍ هم سخت زیانمنې شوي دي. په تیرو 8 ورځو کې دا دویم ځل دی چې دولتي عسکر دیني مدرسې او روحاني غونډې تر بریدونو لاندې نیسي. تیره پنجشنبه هم دولتي عسکرو د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ په ریګي سیمه کې د دستاربندۍ مراسمو باندې هوایي برید کې د قرآن کریم 3 تنه حافظان شهیدان او 4 تنه نور ټپیان کړي وو. دا لومړی ځل نه دی چې دولتي عسکر په ننګرهار او نورو ولایاتو کې په دیني مدرسو او جوماتونو شپني عملیات او هوایي بریدونه کوي، بلکې تر دې وړاندې د ننګرهار، تخار، کندوز، نیمروز او فراه په ګډون د هیواد مختلفو برخو کې دیني مدرسې او جوماتونه د دولتي عسکرو لخوا په نښه شوي دي. کابو 4 کاله مخکې د کندوز ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ په لغمانیو کلي کې دولتي الوتکو په دارالعلوم هاشمیه مدرسه د دستاربندۍ په مراسمو هوایي برید وکړ چې له امله یې شاوخوا 100 تنو د قرآن کریم حافظانو او طالبانو په ګډون ملکیانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه.